بېشکه اسلام تر ټولو ادیانو غوره دین دی، او څوک چې په دې دین مشرف شوي هغه مسلمان او مؤمن بلل کیږي. هر مسلمان ته شیطان جلا جلا دامونه غوړوي، خو مؤمن انسان د دغه جالونو څخه ځان ژغوري تر څو ګناهګار نشي. اسلام د همداسې مسلمانانو له وجې پرمختګ کوي. د الله عز وجل ذکر او د قرآن کریم تلاوت د ایمان لا هم قوي کوي. د دنیا نه بې رغبته لکه مسافر د آخرت لار لنډوي. اگر که فقر سره مخ وي خو بیا هم د خپلې وسې مطابق صدقه کوي، داسې صدقه چې د ښي لاس څخه یې چپ هم خبر نشي. غوره انسان هغه دی چې خلکو ته خیر ورسوي او له ملګرو سره ښه اخلاق وکړي. مؤمن داسې وي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، غوره په تاسو کې هغه مسلمان دی چې د خپلو ورونو سره ښه سلوک کوي. د فجارو په مجلسونو کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه دا یې د خپل هدف څخه لرې کوي او د جنت څخه یې محروموي. د الله جل جلاله هر امر ته تابعدار ولاړ وي، خپل خوب پرېږدي او د الله جل جلاله مخې ته په عاجزۍ سره سجده کوي. د دنیا خوند او مزې ورته هیڅ شی نه ښکاري، ځکه دا خو آخرت ته د تېرېدلو یو پل دی. دا خوښوي چې الله عز وجل ته اول صف کې ودرېږي، تل د ډېر اجر اعمال عملي کوي او د دنیا په هر مشکل صبر کوي.